خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التمائم شيء يعلق على الأولاد اتقاء من العين. په دې باب کې دا تمائم ټکی راغلی و، نو تمائم مصنف وضاحت کوي چې تمائم څه ته وایي. دا داسې اوسیږي چې د اولاد ته خلک راځوړندوي، لکه کنجکې به تاسو لیدلي، کنجکې د ماشومانو په دې خولیو کې ټکوي. بعضې خلک خو نه پوهېږي، خو بعضې په دې عقیده ټکوي چې دا نظر دفع کوي، دا شرک دی، د نه ځان ساتل پکار دی. او ځان له ماشومانو ته نه، بعضې خلکو حیواناتو ته مچي. نو مصنف اوس هغه اختلاف ته اشاره کوي کوم چې موږ مخکې په دې تعویض کې ذکر کړه. لكن اذا كان المعلق من القرآن، وای که چرته د تعویض د قرآن نه یا د رسول الله د دعاګانو نه، فرخص فيه بعض السلف، ځینې سلفو په دې کې اجازه ورکړې. خو ګوره موږ هغه تفصیل بیان کړي چې د الله د رسول نه دي ثابت. یوه بله دا ده چې په دې باندې سد و ذرایع پکار دی، مشرکان به د دې مسلې نه فایده اخلي، او دریم دا چې د دې بېعزتي کېږي. نو وایي وبعضهم لم يرخص فيه، او بعضې سلفو چې عبدالله بن مسعود د هغې ډلې نه دی اجازه نه ده ورکړې. ويجعله من المنهي عنه، بلکې دا یې ویلي دي چې دا منع دي، ممنوع دي. منهم ابن مسعود رضی الله عنه، او بعضې د دغه صحابهونه چې اجازه نه ورکوي په دې کې هم اگر که قرآني، ابن مسعود رضی الله عنه دی. والرقا، اوس د دې تفصیل کوي. رقا موږ ویل چې د رقیتون جمع دم ته وایي، هي التي تسمى العزائم. وایي دا هغه دي چې دې ته عزائم وایي. دا د حجاز په اصطلاح کې رقا ته عزائم وایي. اعزمني یعنی دم را باندې واچوه. مصنف اوس په دې کې هغه تفصیل ته اشاره کوي چې ګوره که د قرآن نه دا بالاتفاق جایز دی. وخص منها الدلیل ما خلا من الشرک، او د دې په جواز باندې دلیل شته دی، خو چې شرک نه وي. مخکې موږ ویلو چې شرط دا دی چې دم به د الله د کتاب نه، د رسول الله د حدیثو نه به واضحه معنا به لري، او په دې عقیده به سړی دم اچوي چې دې کې الله سبحانه وتعالی شفا اچوي. نو فقد رخص فيه رسول الله من العين والحمى، الله رسول په دې کې اجازه ورکړې ده د نظر لګېدونکي باندې دم اچولی شي، او چې ته به یې بلکې په ټولو بیمارانو باندې دم چې د قرآن نه اچولی شي. بل حدیث کې التولة وایي دا شرک دی. نو مصنف د دې وضاحت کوي چې هي شیء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها. وایي دا توله چې دا یو څیز دی چې د خلکو به کوو، او دا عقیده به یې لرله چې دا ښځه خپل خاوند ته په دې باندې ګرانېږي. والرجل الى امرأته، او دا چې دی خاوند خپل ښځې ته ګرانوي. دې ته عطف وایي، سحر عطف. نو دا هم شرک دی. دې نه دا مسله ثابته شوه چې توله معنا یې وکړله چې دا د سحر یوه نوعه ده، او دې ته دا د محبت دعوی چې کوي چې بل سره محبت جوړوي، او دا دغه شی نه. وروى أحمد عن رويفع
امام احمد رحمه الله در رويفع رضي الله عنه روایت کوي وي داغه حدیث راوړي وي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول ما ته فرمایلی یا رويفع اے رويفع لعل الحياة تطول بك کې دې شډیر جون الله درکې دا الله د رسول په وحي باندې دا خبره کوي هغه ته الله ډیر عمر ورکړي وي فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا نو تزمان رسته دا دعوت د خلکو ته کوي چې چا ګری ته غوټه واچوله یا یې څه شی ځان ته راځوړن که او استنجا برجیع یا یې په اډوکي باندې استنجا وکړله د حیوان په اډوکي باندې او برجیع د هغې په خوشایانو باندې او عظم یې په اډوکو باندې نو په دې پوهېږه فإن محمدا بريء منه محمد د دې نه بري دی د دې برګ وضاحت وکړو عقد لحیته غوټې اچول دی ګیرې ته سبحان الله اسلام ډېر د کمال دین دی د انسان ډېر اصلاح کوي مشرکانو به د ګیرو ته غوټې واچلې اوږدې اوږدې به یې را پرېښوستلې نو په دې کې د هغو دوه عقیدې وي یو خو تکبر بیا کوو زموږ تاسې ښه ښکاره کېده او بل هغې کې به د شفا عقیده به لرله چې دې کې سړي ته شفا میلاویږي نو دا شرک دی حرام دی انسان ساتل پکار دی او تقلد وتره یا یې څه شی راځوړن که ځان ته قلاده امیل یې واچو او استنجا برجیع دابة د حیوان په اډو کې باندې استنجا یې وکړله په خوشایي باندې وجه دا ده چې هغې کې خو یو خو ناولې د انسان ته تکلیف ورسېږي جراثیم پکې بل دا چې دغه باندې د حیوانات د جناتو کوم حیوانات چې دي هغوی ته پې الله سبحانه وتعالی ګیا راټوکوي د هغوی لحاظ پکار دی دا حدیث کې راځي او عظم یې په اډو کې استنجا وکړه اډو کې باندې هم استنجا ځکه نه کېږي خوږې بل دا ده چې خوږې سړی پې نقصان پکې او بله دا ده درېیمه چې پیرانو ته الله په دې باندې غوښه راځورونوي وایي دا کارونه چې چا وکړو فإن محمدا بريء منه محمد د دې نه بري دی سعيد بن جبير تابعي دي قال فرمای من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع سعيد بن جبير وی چا چې د چانه یو تعویز ته لرې که نو د شلګه غلام چې آزاد که وجه دا ده چې دا په تعویز باندې مشرک شوی اور کې پروت دی دا لرې کې نو عقیده برابره چې د اور نه راخلاص شي خدا حدیث نه دی دا سعيد بن جبير قول دی وله عن إبراهيم قال وكيد إبراهيم نه دا خبر منقل کړل چې کانو یکرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن وی سلف چې لکه عبد الله بن عباس او د هغې شاګردان دیو به د تعویذونه ټول بد ګڼل که د قرآن نه به و که د غیر قرآن نه به و دې ځای پورې دا مسله واضحه شوله مزید دی چې کوم مسایل دي انشاءالله هغه به په بل درس کې بیان کو بإذن الله تعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين